19 کلنو نړیوال جام افغانستان په ګروپ کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د 19 کلنو کم عمره ځوانانو نړیوال جام کې د افغانستان او کاناډا لوبه د باران او د پیچ لوندوالي له امله بې پایلې پای ته ورسېده. افغانستان او کاناډا ته یوه نمره ورکړل شوه چې په دې سره د افغانستان نمرې 15 شوې او په خپل ګروپ کې لومړی مقام خپل کړ. افغانستان خپله لومړی لوبه د کوربه هیواد سویلي افریقا پر وړاندې ترسره کړه او ستره بریا یې خپله کړه. همداراز افغانستان دویمه لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخ شوه چې په دغه لوبه کې یې هم په ستر توپیر بریا خپله کړه. په دې سره افغانستان 2 بریاوې خپلې کړې چې 4 نمرې یې ترلاسه کړې. همداراز سویلي افریقا او متحده عربي اماراتو هم له کاناډا څخه لوبې وګټلې او 2 نمرې یې ترلاسه کړې. خو د افغانستان او کاناډا لوبه ترسره نه شوه او دواړو یوه نمره ترلاسه کړه چې له دې سره د افغانستان نمرې 15 شوې او تر ټولو مخکې شوه. همداراز له ډي ګروپ څخه به له افغانستان وروسته سویلي افریقا یا متحده عربي اماراتو لوبډله هم دویم پړاو ته لار پیدا کوي. د دواړو ترمنځ یوه لوبه پاتې ده چې هر چا وګټله هغه به دویم پړاو ته وځي. د افغانستان لپاره بیا شفیق الله غفاري تر دې مهاله پورې ښه توپ اچونه ترسره کړې چې 11 ویکټ یې اخیستي. نوموړي په لومړۍ لوبه کې 6 او دویمه لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او دواړو لوبو کې یې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. همداراز ابراهیم ځدران بیا تر دې مهاله په توپوهنه کې ښه ځلیدلی دی چې دواړو لوبو کې یې 50 سیزې وهلي دي. افغانستان په دویم پړاو کې له کومو لوبډلو سره مخ کیږي هغه به ډیر ژر معلوم شي ځکه ګروپونه لوبې لا هم پای ته نه دي رسېدلې.